دا چې نور څه پیښیږي. راځئ نو د ځوانۍ په ځنګل کې د ناول دغه 5مه برخه راسره واورئ چې څه پکې پیښیږي. کله چې مې دا سوچ کوه چې عایشه د عبدالرحمن له قیده خلاصه کړم او ځان ته مې فکر شو چې زه خپله د هغې په قید کې یم، نو زړه مې ډېر وځورېده. خپل خیالات مې په بل طرف روان کړل، داسې لکه زه چې یو خوب وینم، مګر خوب نه و، حقیقت زړه راخفه کوه. همداسې کله به په یو او کله به په بل اړخه اوښتم، ځمکې ځای نه راکوه. زه چې په کومو حالاتو کې ولیدلی وم، کله مې تصور یا خوب کې هم نه راتلل. د سبا خو لرې خبره وه، د یوې لمحې پته نه وه چې څه به پیښیږي. ځناور به حمله کوي که جاپانیان او که عبدالرحمن. په همدې سوچونو مې دماغ ستړي شول او سترګې مې سره ورغلې وې. له لږ ځنډ وروسته مې بیا سترګې خلاصې شوې. خواته مې عبدالرحمن ناست و، سهار ته لا ښه وخت و، د شپې تیاره لا نه وه ورکه. همیشه به په دې وخت کې له دې ځایه ته ویلې زه روان یم، ته ویده شه، بېګا به د ګولۍ هم خوړلې وي، خوب به درځي. ورته مې وویل ګولۍ مې نه دي خوړلي. وی ویل ولې؟ ځکه چې ته دا څو ورځې نه وې راغلی، ما نن شپه پیره کوله. ما ویل که ګولۍ وخورم او ته هم ویده شي، هسې نه کوم ځناور حمله ونه کړي. مخکې خو دغه پړانګان نه وو، زما له راتګ سره دوی هم را پیدا شول. زه باید بیدار اوسم. ده هم ویل هو باید چې ګولۍ ونه خوري او بیدار واوسې. ما ورته ویل که ویې نه خورم نو زه خو به بیا مریض شم. دا مې د ده د پریشانه کولو لپاره ویلې نه مریض کیږي. لږ چوپ شو. ما ته په تیاره کې هم معلومه شوه چې د خفګان په لورې روان دی. له چوپتیا وروسته یې ویل زه چې نه یم دا ګولۍ مه خوره، کله چې زه هره شپه کور ته راتګ شروع کړم نو بیا یې خوره. په لهجه کې د مخکې غوندې کرهوالی نه و. د احمقانو په شان خبرې کولې چې د بزدلۍ او فریب بوی ترې راته. په مشکله مې خپله غوسه په واک کې ساتله. په اوږه مې ورته لاس کېښود. ته څه فکرونه کوي چې موږ دلته په خطره کې پراته یو؟ باید په یو ځای د دې خطرو مقابله وکړو. ته هغه خطره هم له ما محسوسوي، کومه چې له جاپانیانو احساس کوي. په ما د اعتبار نه راځي. په احمقانه لهجه یې خندا وکړه او ویې ویل نه زه له تا څخه هیڅ خطره نه محسوسوم. ډېرې خبرې مې ورسره وکړې خو اصلي خبرې ته مې اشاره ونه کړه. همداسې مې په راز کې وساتله. هغې ته مې دا هم ویل چې تا ما ته د انعام وړاندیز هم وکړو او د مرګ ګواښ دې هم وکړو. تازه د عایشې د څوکیدارۍ لپاره دلته وساتلم او ما هم درته وویل نه دې ګواښ نه ویرېږم او نه دې د انعام کوم لالچ لرم. ته چې ما ته د یوه ورور په سترګه ګورې دا زما لپاره یو غټ انعام دی. زه دغه ټکي ستا غلام کړی یم او که په دوکه کې دې څه وکړل نو بیا پوهه شه چې زه هم یو پوځي یم او که دې زما د نیولو کوښښ وکړ نو زه به بیا دغه جلۍ او تا تر قتله ورسوم. زه د ځان په پټولو هم پوهیږم. باید د یو ورور په سترګه راته وګوري. داسې معلومېده لکه هغه چې ګونګ شوی وي. زه چوپ شوم، هغه هم چوپ و. لږ وروسته یې ناڅاپه زما لاس ونیو. وی ویل زه قرآن راوړم، ته په هغې قسم وکړه چې عایشې ته به د خور په سترګو ګوري. زما په بدن اور ورته بل شو. د خپله له ځان سره قرآن ساتلی و او ما ته یې دومره غټ دروغ ویلي وو چې عایشه مې خپله لور ده. هغه په قرآن راوړلو پسې اوچت شو. نو له لاسه مې ونیو. ورته مې وویل ته کښېنه. په لهجې کې مې غوسې ته ځای ورکړ. ته قرآن د دې لپاره له ځان سره ګرځوې چې هر وخت د زړه وغواړي بېادبي وکړې، خپله دروغ وایې او ما ته قسمونه راکوي. خدای به د دې سخته سزا درکړي. مهدي وروره د عبدالرحمن حالات داسې شو چې اوس به په ژړا شي. ووایه ما تا ته کوم دروغ ویلي؟ ورته مې وویل زه اوس د دماغ لږ په ځای کړه. زه خو هسې هم د دار په تخته ولاړ یم. که دې لږه غلطي را سره وکړه نو یقین وکړه چې له ځان سره دې وړم. زه خو بس دا غواړم چې د لور عزت او ځان دې محفوظ پاتې شي. ما ورته ویل دغه صرف په هغې وخت کې ممکن کیدای شي چې د یوې لور په سترګه ورته ګوري. هغې هیڅ کوم ځواب را نه کړ یا به کوم ځواب نه و ورسره.
خو ماته یې په زړه کې ناست غل ښکاره شو. هغه تلو ته تیار شو. ورته مې ویل زه به تر یو څه ځایه پورې در سره لاړ شم، مخکې کیدای شي کوم ځناور موجود وي. وی ویل نه مه راځه، له ما سره توپانچه شته، له عایشې سره اوسه، هغې ته د خور په نظر ګوره. کوم ځواب مې ورنه کړ، همداسې مې لاس ورکړ او روان شو. د سهار رڼا لا نه وه لګېدلې، همداسې په تیاره ځنګل کې ورک شو. زه لا هلته ولاړم او د هغه په هکله مې سوچونه کول. دغه فکر ته راتلل چې په موږ دواړو کې خامخا یو لیونی دی. نن چې د عبدالرحمن خبرې را یادوم نو د عبدالرحمن له خبرو راته لیونتوب ښکاري. له خوب نه مې سر دروند دروند کېده. د شپې تر ناوخته پورې ویښ وم. کله مې چې سترګې سره ورتلې نو فکر ته مې عایشه راغله. هغه ویده وه که نه، د عبدالرحمن د تلو نه وروسته خامخا پاس راخته. په کرار لاندې کندې ته ورښکته شوم. کنده تیاري په غېږ کې اخیستې وه، هېڅ نه معلومېدل. د زړه په یاد مې ډیوه اور دبلی پیدا کړل. عایشه داسې ویده وه، په ویدو داسې ښکارېده لکه یو وړوکی معصوم ماشوم. یو څو ویښته یې په مخ خواره واره پراته وو. خواته ورسره کېناستم، سر نه تر پښو ورته په کتو شوم. د عایشې دغه الفاظ را یادېدل: زه له تا سره ټول عمر ژوند کول غواړم، له تا سره مرګ یو ځای غواړم. زما زړه ستا لپاره په مینه کې دومره زور کوي چې تا کومې خطرې ته ورنه کړم. زما یو لاس بې اختیاره ور وغورځېد. د هغې له مخې مې ویښته یو طرف ته کړل. ناڅاپه یې اړخ بدل کړ. زما لاس د هغې د مخ لاندې پاتې شو. عجیبه خو دا وه چې په جذباتو کې مې هغه د مستۍ او حیوانیت تاثیر رانغی، کوم تاثیر به چې د سیند په غاړه راباندې راته. دغه فکر مې زړه ته راغی چې د دې بېوزلې نجلۍ په قسمت کې نو څه لیکلي. په وړوکوالي کې مور او پلار له دنیا لاړل او یوه داسې سړي د لور په نوم پالنه وکړه چې په زړه کې ورته غاټ پري پروت دی، او بیا په داسې وحشي ځنګل کې پرته ده چې همیشه پکې د ځناورو ویره وي. یقین نه کېده چې له جاپانیانو دې هم په امان پاتې شي، تر څو به پټه پاتې شي. انجام به یې څه وي هېڅ معلومه نه وه. دغې معصومیت او ښایست د هغې لپاره یو مصیبت جوړ شوی و. دغه خیال هم راته که له دې هر څه بچه شي او عبدالرحمن یې ځان ته مېرمن کړي نو چېرته هغه د تېر عمر خاوند او دا کم عمره نجلۍ، دا هم زیاتی دی. وینه مې راګرمه شوه، کلکه اراده مې وکړه چې په هر حال وي باید عایشه وژغورم، او که عبدالرحمن زما نه په دوکه کې چیرې لرې بوتله نو دواړه به په ګولۍ وولم. په نظر مرګ راته دا هم د ژغورلو یوه طریقه وه. بیا زما مرګ یا د عایشې یا د عبدالرحمن یا د درې واړو به په یو ځای مړه کېده وو. دلته یوه خبره بیا کوم چې ولې زه دغه کیسه تاسې ته اورم. مخکې مې هم ویل چې زه دغه تاثیر نه پیدا کوم چې زه یو نیک او پاک سړی وم. زه تعلیم لرونکي ته دا خبره کوم چې انسان خپل ذهن کوم طرف ته چې وغواړي هغه طرف ته یې بولی شي، په هر رنګ یې رنګولی شي. هغه که د بدۍ رنګ او که د نیکۍ، خو زیات یې د بدۍ په رنګ لړي. دا ځکه چې په بدۍ کې ورته یو راښکون پروت وي چې په نیکۍ کې دغه راښکون نه ویني. عایشه زما مخې ته بېوسه او مجبوره پرته وه او زه یې خوښېدم هم. په اسانۍ سره مې د خپلو خواهشاتو غلامي کولی شوه، مګر کله مې چې د مجبورۍ په عالم کې ولیده نو ذهن مې د بدۍ له لورې لرې یوړ. په زړه کې مې ورسره همدردي پیدا شوه، مګر اصلي حقیقت دا و چې زه په ډېر سخت کشمکش کې راایسار وم. ړندې ځوانۍ مې بار بار په سترګو لاس راکېښوده. ما به دغه لاسونه زر زر لرې کول او د نیکۍ او د بدۍ د پیژندلو کوښښ به مې کوه. کله کله به مې ذهن یو تیز سیلاب لاهو کړ. په ډېرو خواریو به مې ځان له دغه سیلابه راویسته. همدغه سیلاب زما لپاره ډېر غټه مشکل و. د عایشې غوندې ښایسته نجلۍ زما لاس د خپل مخ نه لاندې کړي او په ژور خوب ویده وه. زه دومره خواته ورسره ناست وم چې له جسم سره یې زما جسم لګېدلی و. په لیدو مې خپل کلی او خپله کوژده کړې را یاده شوه چې زما مشرې خور ته یې ویلي و مهدي که ټول عمر انتظار هم را باندې وکړي نو ورته ناسته به یم او واده به له هغې سره کوم.
فکر مې کوه هغه به زما په انتظار ناسته وي. نه داسې نشي کیدی خپل زړه ځوابولم. د سرکار لخوا به زما د مرګ احوال ورته رسېدلی وي. په کور کې به مې ماتم تیر شوی وي. څلوېښتي به مې هم تیره وي او زما کوزده کړې ته به هم ډېر باران راغلی وي. د هغې نوم به یې اوس له بل چا سره تړلی وي. د خپلې د تره لورو په یاد کوم افسوس رانغی. اوس ما ته خپله کوژده عایشه ښکارېده. خو دغه سوال زیات ځورولم چې عایشه به مې کورنۍ قبوله کړې و که نه. دغه فکر هم راته چې له دې لعنتي ځنګل نه به ژوندی ووځم و که نه. اگر که هر طرف ته سمندر نه وی نو عایشه به مې په خپلو پښو رفانه کړې وه. یو وخت خو به هندوستان ته رارسېدلي وو. زه لا په دغه سم او سرچپه سوچو کې وم چې د عایشې یو لاس زما له وجود سره ولګېده او یوه پښه یې زما په زخمي پښې واچوله. په خپله ژبه کې په خوب کې څه وویل چې زه پرې ونه پوهېدم. خپل لاس مې د هغو په ویښتو کې په اول وار وواهه چې د ورېښمو په شان نرم او پاسته وو. دننه په جسم کې مې لکه اور چې بل وي. خپل جسم مې په دوو حصو جدا محسوس کړ. همداسې مې د هغې ویښته په لاس کې اړول را اړول. کیدای شي په دغه لوبه عایشه خوږه شوې وي. راویښه شوه، ما ته یې وکتل. له همدردۍ نه مې سره په غېږ کې ونیوله. په کرار کرار رانه جدا شوه. په حیرت یې راته کتل. همدا یې له خولې راووتل. ته یې؟ له خوښۍ نه یې د مسکا کوښښ وکړ خو زر یې له سترګو اوښکې روانې شوې. ایله مې جسم ته ځان او ساه راغله. هغې ویل زما سر تا په خپله غېږ کې ایښي وو؟ ورته مې ویل نه، زه دې خواته ناست وم او په خپله دې په خوب کې اړخ بدل کړ او سر دې زما په غېږ کې کېښود. دغه ټکي مې په داسې انداز کې ورته تیر کړل لکه مجرم چې خپل ځان د قاضي په مخ کې بېګناه ثابتول غواړي. ورته مې ویل په ما کوم شک ونه کړي؟ هغې ویل نه، زه په تا کوم شک نه کوم. دواړه لاسونه یې مخ ته ویوړل. په ژړا و اوښکې یې تویولې. ورته مې ویل ښه نو بیا ولې ژاړې؟ ولې؟ خوب مې لیده چې خپل پلار مې خواته ناست وي او زه سر د هغې په غېږ کې کېږدم. د مور پوښتنه مې ترې وکړه. ویلې ته ویده شه، هغه هم راځي. ما ورته وویل چې نه، زه نه ویده کېږم. له دې سره راویښه شوم. هغې له مسکا سره جوړه ژړا هم کوله. زما د وجود دواړه حصې سره ونښتې او له کشمکش نه راووتم. ورته مې ویل د خپل پلار شکل درته یاد دی؟ نه، راته یاد نه دی. د مور شکل هم په ځای نشم راوړلی، خو چې کله یې په خوب کې وینم نو پیژنم یې چې دا زما مور او پلار دي. کله چې زه ډېر پریشانه یم نو دوی په خوب کې وینم. بیا لږه غلې وه ویلې کله چې خپل پلار په خوب کې ګورم نو شکل یې تا ته ورته پاتې کېږي. کیدای شي همدغه وجه وي چې ته راباندې ښه لګېږي. ناڅاپه یې غېږه راکړه او سر یې زما په سینه کې کېښوده. ویلې ما ته به د خپل مور او پلار په شان مینه راکړې. ما ته عبدالرحمن په دې ګران و چې د لور غږ به یې راته کوه. خو چې کله ځوانه شوم هغه دغه نوم بیا راته وانخیسته. زه پرې ډېره خفه یم. هغه زما د پلار په ځای دی چې ورته مې وویل هغې نه به هم زیاته مینه درکړم. هغې ویل نه، زما مطلب دا نه دی چې د پلار پر ځای مې شي، خو زه د هغې د مینې تږی یم. کومه مې چې پلار له ځان سره قبر ته وړي. زه صرف د هغه سړي په انتظار وم چې په زړه کې کوم فریب ونه لري، طاقتور او زړور وي. ته له هغو څخه یې ما په خپله پناه کې واخله. لیکن هغسې پناه چې عبدالرحمن راکړې وه. ورته مې وویل چې عبدالرحمن ته دې څه خبره وکړه؟ که نه څه یې ویل؟ هو، د شپې مې ورته وویل چې ته له ما سره واده کول غواړې. ویلې ښه، که زه تا ته د واده ووایم نو ځواب به دې څه وي؟ ما ځواب ورکړی چې په دې اړه خو ما سوچ نه کوه چې ته به له ما دغسې غوښتنه هم کوي. ما ته خو یو پلار ښکاري او د پلار په ځای مې. ویلې ما هم د یوې لور په شان لویه کړې، خو یقین وکړه چې هیڅ مې زړه نه غواړي چې له ما جدا شي او بل سړی دې رانه بوځي. زما او ستا کومه د وینې خپلولي نشته، نه مې کومه ورېره یا خورزه کېږي چې نکام به سره نه کېږي. ستا واده له ما سره جایز دی او زه هم پوهیږم چې ستا به هم له ما سره دومره مینه وي چې جدایي درته مشکله وي. لږ خو نظر وکړه چې زه ستا لپاره څومره کړاوونه ګالم.
ستا لپاره څو میله مزل د شپې په تیاره کې کوم او ځان درته رارسوم چې دغه خطرو کې چې اوس پړانګان او نور ځناور هم راغلي مګر بیا هم ستا لپاره په دې خطرو کې راځم. اگر که تا سره مې دومره مینه نه وی نو اوس به ما خپل کور ودان کړی وی او ته به مې خپل کور کې ساتلی وي. د جاپانیانو له راتګ سره به د جاپانیانو ښکار شوی وي. کومه پروا به مې نه وی کړی. ووایه ته زما سره واده کولو ته چمتو یي؟ اگر که زه آزاده وی نو ځواب به مې پنه ورکړی وو. ورته به مې ویلي وو چې زه تا سره واده نه کوم، خو مناسبه دا راته ښکاره شوه چې په دوکه کې وساتم. زه له دغه سړي ویرېږم. خپله ښځه یې هم د ګولیو په خوړلو وژله او د دې لپاره یې ووژله چې له ما سره واده وکړي. کوم سړي چې قتل کړی وي نو ډار ترې پکار دی. ما ځواب ورکړ چې ما خو کله دا سوچ نه و کړی، خو اوس چې تا را یاده کړه نو داسې محسوسوم چې زما په زړه کې هم همدا غوښتنه ده کومه چې تا وکړه چې دا یې واورېدل. له خوښۍ نه یې په غېږ کې ونیولم، له خپلې سینې سره یې ولګولم. دغه سړی چې لږ مخکې مې پلار و اوس مې خاوند شو. ومې ویل که غیر اخلاقي کوم حرکت یې وکړ نو تا به راوغواړم. ما ورته وویل چې مهري خو ما ستا د لور په حیث پیژني او تا هم ورته ویلي چې لور مې ده، او دا دې هم ورته وویل چې ملک کې هم وضع مخ په ښه کېدو ده. له ځان سره به دې نوکر کړم او بیا به دې په څه چل خپل وطن ته ولېږم. ویلې د مهري خیال له زړه وباسه، هغه موږ تر ډېره له ځان سره نشو ساتلی. په کومه بهانه به یې له دې ځایه وباسم چې په خپله مخه لاړ شي، او که بیا یې هم زموږ تعقیب کوه نو جاپاني په واسطه به یې په لاس ورکړم چې ورسره قید شي. ما ستا د ملاتړ په خاطر ورته وویل هغه خو له موږ سره ډېر په ښه رویه ژوند کوي. اگر که هغه نه وی نو یوه ورځ به زه پړانګانو ښکار کړی وم. دی دومره زړور انسان دی چې پړانګان پرې راغورېږي. دی ما شاته کړی او ځان مې ورته مخامخ کړی. دغسې ساتنه به زما بل چا نه نوي کړي. زه له تا سره واده کول خوښوم، خو دا نه خوښوم چې ته مهدي ته دوکه یا فریب ورکړې. هغه ځواب راکړ ښه نو داسې ښکاري چې مهدي در باندې ښه لګیږي. ځواب مې ورکړ بد هم را باندې نه لګي. له دې سره هغه غلی شو. څېره یې خفګان ونیوله، دا چې د عمر له طرفه پوخ و. نو له شکه په ډکه لهجه یې ویل عایشې ته لا وړی، ته د ښو او بدو خلکو ترمنځ فرق نشي کولی. که څه په صورت لوی یې خو ذهن دې لا کوچنی دی. مهدي ځوان دی، لا نادان نه دی او هندوستاني پوځي دی. په دغو خلکو کې کوم اخلاق نشته او ځواني له ټولو خطرناکه ده. ښځه ده که سړی، د ځوانۍ له هرې خطرې سره یې مینوي. په دې خطرو کې یو قسم خوند وي، لکه څنګه چې دا ځنګل دی. ځواني هم همداسې د ځنګله په شان وي. دې ځنګل ته په راتګ سره سړي ته هر شی ښه ښکاري. د ځنګل ونې ګلان، د ځنګل لوړې ژورې. په دې ځنګل کې ځناور هم انسان د ځوانۍ ځنګل ته په راتګ سره ځناور شي. د دې لپاره د ځوانۍ ځنګل خطرناک شی دی او مهدي له اسمانه راکوزه شوې پرښتنه ده. زه ورته خاموشه وم. بیا یې ویل زه هغې ته دوکه نه ورکوم. له ما سره د هغې د مرستیا غم دی. ته هغې ته هغه ګولۍ هر ماښام ورکوه چې ورسره ښه شي. ورته مې ویل سمه ده ورکوم به یې. ما عایشې ته هغه خبرې وکړې کومې چې مې له عبدالرحمن سره کړې وې. عایشې ویل زموږ انجام به څه وي؟ آیا موږ به له دې ځایه په امان ووځو؟ زما خو کوښښ دی چې له دې ځایه باید ولاړ شو، خو چیرته؟ خو کله چې مې دا زخمونه ښه شول زه به په ځنګل کې وګرځم. که کوم ځای کې مو پناه واخیستله تر هغې وخت پورې به عبدالرحمن په دوکه کې وساتو. خو زه حیران چې دې پریبي قرآن ځان سره څنګه ساتلی. عایشې ویل د دې علاقې خلک اکثره مسلمانان دي. له کوره چې راوتو نو هغې ماته ویل چې قرآن شریف راواخله. که کوم کلي ته لاړو نو د مسلمانۍ لپاره به مو ښه ثبوت وي. هغې به یقین وکړي چې موږ مسلمانان یو. ورته مې ویل که له دې ځایه مې وباسلې نو زما وطن ته راسره ځي. هغې ویل چې چېرته مې ولې در سره ځم، ژوند او مرګ مې در سره قبول دی. کاش چې هغه مې خپل وطن ته نه وی راوستلی. کاش کې په هغه ځنګل کې دواړه یو ځای مړه شوی وی. هغې ویل چې مرګ او ژوند به مو یو ځای وي، مګر افسوس چې زه یوازې پاتې شوم. ما له هغې سره د یو ځای مړ کېدو کوښښ وکړ خو کامیاب نه شوم. په هغه ورځو کې موږ دواړو په شریکه یو ګاره جوړه کړه چې زیات محنت عایشې پکې وویست.
ما زیات کار ونه کړ. کله مو چې د ګارۍ کار تمام کړ نو عایشې یو قسم د ونو پاڼې راوړې چې د کیلې د پاڼو په شان اوږدې او پلنې وي. د ګارۍ لوړوالی دومره و چې په ناسته د سړي له سر نه یو فوټه فاصله وه. زه چې اوس هغه وخت را یادوم داسې راته ښکاري لکه دوه مرغۍ چې لګیا وي او ځان ته ځاله جوړوي او داسې ځاله لکه ټول عمر تېرول چې پکې غواړي. عایشه ډېره خوشحاله وه، یو خوند یې ترې اخیسته. عایشې ته مې ویل هسې نه دغه ځای د هغې جالي پلار قبر جوړ نه شي. د هغې موسکۍ څېره سره مړاوې شوه. یقین یې نه راته چې ما څه وویل. په خپیزه لهجه یې راته ویل مهدي په داسې خبرو مې زړه مړ او ډارن شي. زه پوهیږم چې ته هغه قتلولی شي. دومره زړورتیا او طاقت لري چې هغه له ځانه مخکې کړې، مګر زړه مې ډېره بده ګواهي راکوي. له تا نه مې ډار وشي. هغه یقیني ډاره شوې وه. زما خواته راغله. ما د دې د ډاډه کېدو لپاره وخندل. وی ویل انسان بل انسان ولې وژني؟ ورته مې وویل له پیړیو همداسې سلسله را روانه ده او همداسې به روانه وي. دلته موږ ولې پټ شوي یو؟ د دې لپاره چې موږ ډاریږو چې یو څوک انسانان شته چې موږ ووژني. عبدالرحمن ولې خپله ښځه د ګولیو په خوړلو ووژله؟ د دې لپاره چې زړه یې د یوې ښایسته او کم عمره نجلۍ سره واده کول غوښتل. او زما د مرګ کوښښ یې ولې وکړ؟ د دې لپاره چې زه د دې په حق قبضه ونه کړم یا یې د دې له قبضې نه ونه باسم. زه د عبدالرحمن قتلول ولې محسوسوم؟ د دې لپاره چې هغه نجلۍ ما خوښوي او زما هم خوښه ده، او د دې لپاره چې د یو فریب او یوه دوکهباز له قبضې ووځي. همدغه هوسونه او لالچونه انسان نه حیوان جوړوي او سر یې قتل ته رسیږي. تا څوک د مرګ په وخت کې نه دی لیدلی، خو ما خپل ډیر ملګري د جاپانیانو په توپونو ټوټې ټوټې شوي لیدلي. له درده په ډکو چغو مې لیدلي. اوس که ما ته کوم جاپانی په مخه راغی نو زه به یې ضرور د وژلو کوښښ کوم. خو ته ولې ویرېږي؟ زه تا وژلو ته په اسانه نه ورکوم. په خاوره مو ځانونه لړل شوي. د لمبا لپاره د سیند په طرف روان شو. ټوپک ته مې لا له هغه ځایه ګولۍ تېره کړې وه. کله چې د پړانګانو ځای ته ورسېدو نو پړانګان مو له سترګو نه شول. په هغه ونه کې هم نه وو چې دویو به پرې ناستو. بیا هم په احتیاط روانو. کله چې سیند ته ورسېدو عایشې ته مې یو ځای وښوده چې له سیند څخه لږ شانتې اوبه رابېلې شوې وې او یو ډب شانته یې جوړ کړی وو او د ډب غاړو ته ونې او بوټي ولاړو چې دا د هغې پرده وه. زه لږ وړاندې لاړم. کالي مې غیر د نیکر نه وکښل. په ذهن مې عبدالرحمن سپورو. د هغې په اړه مې سوچونه کول چې په دې وخت کې مې د پړانګانو یوه نرۍ غوندې غرار یې واورېده. ورسره سم مې د عایشې چغه تر غوږ شوه. زما پښه زخمي وه. چټک مزله مې نشو پرې کولی، خو زه لا تر ننه نه یم پوهېدلی چې ما په هغه وخت کې منډه ووهله او که په هوا شوم. د کالیو سره مې ټوپک راواخیسته او په وښو کې مې لکه د غشو لاره کوله. په 8 ثانیو کې به مې عایشې ته ځان رسولی وي. اول 2 پړانګان په نظر راغلل. زما په لیدو په منډه شول. د ټوپک خوله مې د هغې وخواته کړه او بې له دې چې په نښه یې کړم یا زړه ته د جاپانیانو ډار راولم، ډزونه مې پرې وکړل. له ډزو نه وروسته مې عایشې ته پام شو. پښې په اوبو کې وې او نوره په وچه نیمه لغړه پرته وه. په بیړه مې اوچته کړه. کوم ټول جسم مې ورته ولیده. کوم زخم پرې نه و. هغه د پړانګانو له اواز نه وېرېدلې وه او بېهوښه شوې وه. په خپله غېږ کې مې داسې سینې ته اچولې وه لکه یوه مور چې خپل اولاد سینې ته اچوي. داسې مې کلکه کړې وه لکه د هغې وجود چې په خپل وجود کې جذب کوم. دلته د کیسې نه جدا یوه خبره کوم. دا خو صیب تا ته معلومه ده چې زه یو بې تعلیمه یم. یوازې تجربه را سره وه. زه تا ته هغه وایم چې را باندې تیر شوي دي. ته یې بیا خپله د علم په ترازو کې واچوه او ویې تله. تاسې له ما څخه پرې ډېر ښه پوهیږئ چې زما بیان څنګه ولیکئ. زه په زخمي پښه سم نشم تللی، مګر د پړانګ او د عایشې له اواز سره مې داسې په منډه شوم چې په روغه پښه مې هم داسې منډه نشوه وهلی. دا مې حس کوله لکه یو پوځي ملګری مې چې زخمي شوی وي او زه یې مرسته کوم. همدغې نجلۍ زه په همدغه سیند کې لمبولم. په ما یې لاس وهه. نو زما په جذباتو کې ورته توپان اوچت شو او ورته مې وویل چې آینده مې په جسم لاس ونه وهي.
له دې نه دغه انکشاف راته وشو چې په انسان کې دومره جسماني او روحاني طاقت شته چې هغه په زخمی پښه هم دومره ځغاستلی شي چې په روغه پښه نشي ځغاستی، او روحاني طاقت یې هم دومره شته چې یوه ښایسته جلۍ لیکن شیطان ورباندې نشي غالبېدی. موږ چې د ګناه په طرف وړاندې ځو صرف دغه ده چې د ګناه او شیطان په مقابل کې خپل روحاني او ایماني طاقت نه استعمالوو، کنه کله شیطان کولی شي چې په موږ غالب شي. عایشې په کراره سترګې وغړولې چې زه یې ولیدم او یقین یې وشو چې زما په غېږ کې محفوظه پرته ده. نو لکه ویرېدلي ماشوم غوندې ځان یې راپورې کلک کړ، ټول وجود یې لکه بڼه کرپېده. ډاډ مې ورکړ او له ځانه مې جدا مخ ته کېنوله. ورته مې وویل چې حمله یې درباندې وکړه که څنګه؟ وی ویل نه، زه د هغو له اوازونو وډاره شم، لا مې سم لیدلي هم نه و چې له خولې مې چغه ووته، نوره نو په ځان ونه پوهېدم چې ته څه وخت راغلې.